بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په تعقیب سره ځینو زده کوونکو پوښتنه کړې وې چې د پولینومي الجبري افادو کې د ځینې مثالونه ما ورکړي چې تاسې کارونه نورو ځینې شاګردانو مرسته کولی. نو موږ تاسو راځو د پولینومي الجبري افادو عمومي شکل، هغه معیاري شکل موږ تاسې څېړو. دغه د پولینومي افادو معیاري شکل دغه ده چې په عموم کې موږ تاسې پولینومي افادې په دې ډول باندې ترتیب شوي جوړ شوي هغه پولینوم وایي د انګلیسي تورو په غټ وایي سره په پی سره یې ښیي. په چی سره؟ د انګلیسي تورو په پی سره یې ښیي. نو پی ایکس پولینوم مساوي کېږي، دا پولینوم مساوي کېږي ای ان ضرب د ایکس په توان د ان سره، ای ان منفي یو ایکس په توان د ان منفي یو سره. دغسې کرا کرا ګوره دلته په دې ځای کې که موږ تاسو ته وګورو دغه ان د لوړه درجه د پولینوم ده، لوړه درجه د څه ده؟ د پولینوم ده. دغسې لاندې چې راځو مثلا د ان څخه ان کېدای شي هر څومره عدد تېرولی شي، ان ته هر قیمت موږ تاسو ورکولی شو، بیخي څومره مو وس کې هغه قیمت ورکولی شو. نو یې معلوم نه ده، هغه هر قیمت موږ تاسو ورکولی شو. ان څخه موږ تاسو راځو کرا کرا په بل حد کې یو د دې څخه کموو، په بل حد کې بیا له بل څخه یو کموو، په بل حد کې بیا له دغه څخه بیا یو بل څه کموو. دغسې کرا کرا څو پورې موږ تاسې هغه صفري نقطې ته موږ تاسې ځان ورسوو. ان مساوي په شي سره؟ په صفر سره یې مساوي کړو. نو کله موږ تاسې په مساوي په صفر سره وکړو نو موږ تاسې وایو چې د ایکس درجه خپله باندې چې راځي صفر شو، نو مساوي کېږي په چی سره؟ په یو سره. نو ایکس کله ضرورت نشته، ثابت عدد ثابت حد ته موږ تاسې ځان رسوو. نو دلته په دې ځای کې ورته وګورو وایي ان چې ده د پولینوم درجه ده، ان چې د پولینوم درجه ده. موږ تاسې په دې درجې سره ټاکو. ان مساوي کېږي ایکس په توان د ان سره جمع ان ضرب ایکس په توان د ان منفي یو سره. له دې څخه چې کوو یو کموو، یو چې کوو یو چې کمبود کېږي، جمع ان منفي دوه ضرب د ایکس په توان د ان منفي دوه سره. دلته یو کم کړو، بیا راځو دوه کموو، بیا پسې راځو درې کموو، بیا پسې راځو څلور کموو، بیا پسې راځو پنځه کموو، هغه شپږ کموو، داسې هر څه څو په زړه سره په طرف کموو کېږي. نو راځو پسې اخر څو په راځو موږ تاسې ټکه 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 داسې لا یتناهي نور حدونه هم څه بیخي ډېر حدونه نور ممکن چې وي. نو اخر څو ته ځان رسوو یو ضرب د ایکس په توان د چی سره یو ته ځان رسوو. یو ضرب د ایکس په توان د څو دلته یو جمع ای صفر سره. یعنې اخرنی حد چې موږ تاسې ای صفر ځان ورسوو په دې ځای کې چې ده هغه ثابت حد ده یا ثابت عدد موږ تاسې ته لاسته راځي. اوس په دې ځای کې وایي دلته په وګورو دغه د ایکس دغه برخه چې موږ تاسو ته وګورو ای ان دا خپله چې ده د ایکس په توان د ان چې ده ضریب ده، دغه یې هم د دې چې ده ضریب ده، دا هم ضریب ده. دغسې چې نور مابین کې شته دا هم ضریب ده، دا هم ضریب ده. خو دلته په دې ځای کې ایکس چې ده ایکس په توان د صفر سره ده، دلته هم ایکس شته په دې ځای کې، خو ایکس یې دلته ایکس په توان دلته ایکس په توان یو ده، دلته به ایکس په توان څو راځي؟ صفر راځي. نو هر عدد په توان صفر مساوي له چی سره؟ له یو سره. د یو لیکلو اړتیا نشته، ضرورت یې نشته. نو ای یو ای دوه دلته مابین کې بل وو، ای درې مابین کې بل هم شته، ای څلور مابین کې بل هم شته. دغسې راځو چې هر حالت او ځان رسوو راځو چې ای ان منفي یو ای ان دا ټول چې دي د ضریبونه دي. اوس دا موږ تاسې دغه معیاري شکل یې په مثال کې روښانه کوو. یعنې دا بیا انشاءالله وروسته موږ تاسې وایو په د وروسته درسونو کې چې دغه برخې ته موږ تاسې د پولینوم نزولي ترتیب او صعودي ترتیب هم ورته وایو. چې نزولي له پاس څخه لاندې راځو، داسې کرا کرا لاندې راځو، د درجې کرا کرا توانونه کمبود کوي، کمیږي. او صعودي بیا له لاندې څخه پورته زنه په زنه باندې پورته بیا ښي، هغه ته بیا څه ورته وایي؟ صعودي ورته وایي. خو خیر هغه بیا انشاءالله وروسته وایو. اوس دغه مثال یې موږ تاسې ته راکړی ده، وایي پي ایکس پولینوم مساوي کېږي منفي پنځه ایکس په توان د درې جمع ایکس په توان د دوه منفي ایکس جمع دولس. په دې کې تنها موږ تاسې نور حلوو نور تحلیلوو نو تنها هغه د پولینوم درجه روښانه کوو او همدارنګه هغه حدونه یې معلوموو، ضریبونه یې معلوموو. اوس په دې ځای کې دلته وګورئ لوړه درجه کومه یې ویلې ده؟ مجهول توان، د متحول لوړ توان کوم یو ده؟
ورته وګورئ دلته یې صفر ده د متحرک توان، دلته متحرک توان یو ده، دلته د متحرک توان دوه ده، دلته د متحرک یا د مجبور توان څو ده؟ درې ده. نو د لوړ توان ته موږ تاسو شی وټاکو د پولینوم درجه چې هغه ته موږ تاسو شی ورته وایو n ورته وایو، د پولینوم شی درجه. نو n مساوي په څو سره ده؟ په 3 سره. n مساوي په څو سره شو؟ په 3 سره. دا د پولینوم درجه شو. هغه لوړ حد، هغه لوړ درجه موږ تاسو ته وایو ټاکو، هغه ټول پولینوم درجه کېږي. n څومره ده؟ دا لومړنی ضریب چې کوم دی هغه د لوړترین توان سره راغلی ده، د هغه ضریب څو ده؟ د هغه ضریب -5 ده. څو ده؟ -5 سره. همدارنګه راځو چې A2 څومره ده؟ A2 د بل هدف سره راځو. A2 د ضریب څو ده؟ ضریب یو ده. خو یو لیکلو ضرورت نه وي، نو دلته موږ تاسو شو کړو A2 مساوي په څو سره ده؟ په 1 سره. همدارنګه A1 بس کرا کوم څه کوي؟ n ده مثلا د n منفي یو د n منفي دوه د راځو څه لاندې اخر څو پورې موږ تاسو ته A2 پورې ځان رسوو، A1 پورې ځان رسوو، A0 پورې ځان رسوو. لکه دا اوس نو A1 څومره دی قیمت؟ -1 A1 څومره دی دلته؟ -1 خو د یو لیکلو ضرورت نشته، تنها موږ تاسو علامه ورکړي. او همدارنګه A0 مو څومره ده؟ A0 مساوي په څو سره ده؟ په 12 سره ده. نو په دې طریقه سره دا موږ تاسو دا شی دا ټول ضریبونه دي لاندې، دا برخه د څه ده؟ دا ضریبونه دي او دا هم د پولینوم څه ده؟ درجه ده. اوس یو بل مثال هم موږ تاسو سره کړی دی. دلته به دا درجې مسلسلې به وي، درجو کې مابین کې به کوم میسینګ به نه وي، کوم یو برخه پاتې سوې نه وي، کومه درجه به پاتې سوې نه وي، مسلسل به روانې، یا به داسې مسلسل زینو باندې کېږو او یا مسلسل په زینو باندې راښکته کېږو. نو کومه زینه باید منځ کې کټ سوې نه وي، ایسته سوې نه وي. اوس دلته ګورو دغه پولینوم ته ګورو پی ایکس پولینوم مساوي کېږي 11x مربع -1 سره. په دې پولینوم کې تاسو فکر وکړئ، په دې پولینوم کې لوړه درجه کومه یوه ده؟ څو ده لوړه درجه؟ د مجهول توان، د متحول هغه لوړ توان څو ده؟ هغه 2 ده. نو د دې پولینوم n مساوي په څو سره ده؟ n مساوي په 2 سره ده، یعنې د پولینوم درجه څو ده؟ 2 ده. همدارنګه n مساوي کېږي هغه د لوړ توان چې کوم د لوړه درجه چې د هغو ضریب څومره ده؟ هغه ضریب څو ده؟ 11 ده. د هغه ضریب څو ده؟ 11 ده. دغسې ځوب شي. اوس له دې وروسته خو باید درجه څو وایي؟ دلته 2 ده، دا درجه باید څومره شوي؟ درجه باید 1 وایي. که راکړه زینه په زینه باید کته شوي وایي. اوس دلته 2 ده، د دې وروسته باید 1 وایي. هغه ضریب یې چیک دي ځای کې راغلی، مثلا دا مابین کې 0 ضرب x په توان دی 1. اوس نو x دلته مابین کې چیرې ورهم کو x په توان دی 1 ضرب چی 0. نو دا حد بیرته ټول چی کوي؟ دا بیرته مساوي کوي په 0 سره کېږي. نو موږ تاسو وایو A1 مساوي دلته څومره ده؟ A1 دا ضریب څومره ده؟ 0 ده په دې ځای کې. دلته مابین کې چې کومه حد ده هغه نسته کېږي. نو دلته A1 ضریب څومره ده؟ A1 څو ده؟ 0 ده په دې ځای کې. همدارنګه اوس نو اخر څه ته یو تر له یو بعد شي ولان معلومات 0 ده. د A درجه هم باید 0 لاسته راسي لکه دا. نو اوس دلته شي کې ورسته هغه مساوي ثابت عدد. نو A0 مساوي د اساس لا -1 سره. نو دا تقریبا د پولینوم هغه معیاري شکل ده چې مثلا نزولي ترتیب شوی او یا به هم مثلا صعودي ترتیب شوی، لاندې څخه پورته ورځو یا له پورته څخه لاندې راځو. نو دغه هغه معیاري یا عمومي شکل ده پولینوم. مننه.